السلام علیکم په خیر راغلی د لیکچر نمبر 3 سره نن زموږ د ډي آی ټي کورس آی سی ټي سبجیکټ چې کوم دی لیکچر نمبر 3 دی. د نننۍ کلاس ایجنډا زموږ سره هغه به دی واټ از کمپیوټر، 2 نمبر چې کوم دی پروسیسینګ اپریشن او بلاک ډایګرام او پروسیسینګ اپریشن. دا به زموږ نننۍ کلاس ایجنډا په نننۍ کلاس کې موږ دا ټاپک کور کوو. What is computer? Computer څه شی دی؟ دا زموږ سره ډیفینیشن دی. A computer is electronic device. دا زموږ سره یو electronic device دی. That takes input data, processes it according to the given instruction program, and then give output result. It can also store data for future use. نو ګوره کمپیوټر زموږ سره یو الکترونیک ډیوایس دی چې هغه زموږ نه انپوټ ډیټا اخلي د کیبورډ په تھرو باندې او هغه پروسیسینګ په هغه باندې کوي اکارډینګ ټو د انسټرکشن دی. یا پروګرام چې موږ کوم انسټرکشن ورکړو د هغه مطابق په دې باندې پروسیسینګ وکړي او بیا هغه موږ ته یو اوټپوټ راکړي، یو ریزلټ راکړي. نو دا دې ته وایي زموږ سره کمپیوټر. It can also store data for future uses. او دا بیا چې کوم دی ډیټا زموږ سره سٹور کوي د فیوچر یوزز لپاره. Example: when you type something on a keyboard input. ته یو موږ فار ایگزامپل یو څه ټایپ کوو د کیبورډ په ذریعه باندې، نو هغه موږ یو انپوټ ورکوو کمپیوټر ته. د کمپیوټر پروسس اټ او کمپیوټر په هغه باندې پروسیسینګ وکړي and show it on the screen. او هغه موږ ته بیا یو سکرین باندې یو ریزلټ شو کړي، یو اوټپوټ موږ ته راکړي. نو دې ته وایي کمپیوټر. دا تاسو کتلی شئ په دې پکچر کې دا زموږ سره کمپیوټر دی، د ماوس دی، د سی پی او ده، د پرنټر دی، مانیټر دی او دا کیبورډ دی. په دې کیبورډ په ذریعه باندې موږ ډیټا ورکړو، هغه کمپیوټر په دې باندې پروسیسینګ وکړي، ارتھمیټک اپریشن وغیره پرفارم کړي او هغه موږ ته یو اوټپوټ چې کوم دی بیا په دې سکرین مانیټر باندې راکړي. مین فنکشن اف د کمپیوټر، د کمپیوټر مین فنکشن زموږ سره څه شی دی؟ نمبر 1 هغه د انپوټ. انپوټ مطلب دا دی چې موږ ګیټینګ ډیټا، زموږ نه څه ډیټا دی through کیبورډ او ماوس. د ماوس او د کیبورډ په ذریعه زموږ نه ډیټا والی دغه ته انپوټ وایي. بیا پروسیسینګ څه شی دی؟ پروسیسینګ پرفارمینګ کیلکولیشن اور ایکشن. په دې باندې چې کوم دی کیلکولیشن وکړي، یو څه ایکشن په ارتھمیټک اپریشن په پرفارم کړي، لاجیکل اپریشن په پرفارم کړي او نور ادر اپریشن په پرفارم کړي. نو دې ته پروسیسینګ وایي. بیا اوټپوټ څه ته وایي؟ موږ ته شوینګ ریزلټ، موږ ته څه ریزلټ شو کړي، یو اوټپوټ موږ ته راکړي د مانیټر په تھرو باندې، د پرنټر په تھرو باندې. نو دې ته اوټپوټ وایي. او سټوریج، سیوینګ ډیټا فار لیټر یوز، د فیوچر لپاره چې کوم دی ډیټا زموږ سره سټور کړي، لکه په هارد ډرایو کې، اس اس ډي کې چې کوم دی زموږ سره ډیټا سټور کړي. د کمپیوټر څلور مین چې کوم دی فنکشن دي: انپوټ، پروسیسینګ، اوټپوټ، سټوریج. امید دی تاسو په دې باندې پوه شئ. دا زموږ سره د کمپیوټر مین فنکشن دي. بیا نیکسٹ زموږ سره دی واټ از پروسیسینګ اپریشن. زموږ سره پروسیسینګ اپریشن کم دي. دا څه ته وایي؟ نو processing operation in a computer mean the action performed by the computer CPU central processing unit to convert input data into useful output. ګوره پروسیسینګ اپریشن زموږ سره په کمپیوټر کې مطلب د دې دا دی چې هغه اکشن چې هغه یو کمپیوټر یا یو سی پی یو، هغه زموږ سره سی پی یو مطلب دی سنټرل پروسیسینګ یونټ، هغه چې کوم دی پرفارم کوي to convert input into useful output. د څه لپاره؟ چې په هغه کې یو انپوټ ډیټا زموږ سره کنورټ کی یو یوزفل اوټپوټ ته، ډیټا زموږ سره کنورټ کی یو انفارمیشن ته. نو دې ته پروسیسینګ اپریشن وایي. دا زموږ سره یو عمل دی پروسیسینګ اپریشن. په دې کې زموږ سره انپوټ ډیټا چې کوم دی هغه کنورټ کیږي اوټپوټ ډیټا ته، یو یوزفل انفارمیشن ته چې کوم دی کنورټ کیږي. نو دې ته پروسیسینګ اپریشن وایي. نو بیا زموږ سره په دې کې څلور اپریشن دي. یو زموږ سره انپوټ اپریشن دی. انپوټ اپریشن اوس څه ته وایي؟ د پروسیسینګ اف capturing or accepting data information by using input device like a keyboard. input operation زموږ سره هغه پروسیسینګ دی چې په هغه کې زموږ سره ډیټا یا انفارمیشن کیپچر کوي یا اکسپټ کوي through input device. لکه کیبورډ په ذریعه موږ چې کوم دی ډیټا ټایپ کو کنه، هغه کمپیوټر زموږ نه چې کوم دی کیپچر کی through input device. کیبورډ زموږ سره څه دی؟ input device دی. د کیبورډ په ځای په through باندې زموږ نه ډیټا یا انفارمیشن اکسپټ کی او په هغه باندې چې کوم دی به پروسیسینګ کی. نو دغه ته input operation وایي. example of input operation زموږ سره څه دي؟
typing on a keyboard په keyboard باندې موږ څه typing کوو کنه دې ته input موږ ورکوو یا moving the mouse یا mouse موږ چې کوم دی نه دا داسې move کوو دا cursor نو دې په ځای موږ چې کوم دی یو object وغیره select کوو یو input کمپیوټر ته ورکوو کنه دې ته input operation وایي scanning a document with a scanner یا موږ یو scanner په ذریعہ باندې چې کوم دی یو document scan کوو کنه یا کوم scanner دی په موبایل کې کنه دا زموږ سره یو input دی کنه ځکه چې یو input په دې باندې موږ کمپیوټر ته ورکوو speaking into a microphone یا په مایکروفون کې چې موږ کوم خبرې مبرې کوو نو دا زموږ سره یو input operation دی صحیح شو نیکسٹ زموږ سره دی processing دویم دغه زموږ سره څه دی processing step چې کوم دی is the second step in the working of a computer system په کمپیوټر سیستم کې زموږ نه input موږ واغستو د کیبورډ په ذریعہ باندې بیا processing په هغه باندې کیږي د processing زموږ سره یو دویم چې کوم دی step دی په کمپیوټر سیستم کې it's mean the conversion of input data into useful information by the following instruction په processing کې څه کې زموږ سره څه کیږي processing کیږي په دې کې چې کوم کیبورډ په ترو باندې کوم input ملاو شوی دی کمپیوټر ته سی پی یو ته نو هغه سی پی یو چې کوم دی په هغه باندې processing وکړي او شیاره په دې باندې څه processing کول پکار دي نو په هغه کې بار example په دې example کې به تاسو پوه شئ if you type 2 plus 3 که تاسو 2 جمع 3 ټایپ کوي کنه نو دا به تاسو څنګه کوئ ګوره انپوټ مونږ ورکو 2 ان جمع ان 3 دا مونږ کیبورډ په ذریعہ ورکو به کمپیوټر په هغه باندې پروسیسینګ وکړي پروسیسینګ په څه وکړي سی پی یو ایډز دیم نو دا ارثمټیک اپریشن دی ته وی پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن دي ته ارثمټیک اپریشن وکړي نو سی پی یو په دې باندې ارثمټیک اپریشن وکړي دا دوه جمع کړي او آوټپوټ به موږ سره کې 2 جمع 3 نو موږ سره 5 نو ریزلټ به موږ ته په مانیټر باندې شو شي نو دې ته پروسیسینګ په دې کې وشو کنه یو انپوټ ورته ورکړی شو هغه باندې سی پی یو چې کوم دی پروسیسینګ وکړو ایډیشن وکړو ارثمټیک اپریشن پرفارم کو او هغه ریزلټ موږ ته او از آوټپوټ مانیټر په تر باندې موږ ته راکو نو دې ته پروسیسینګ وایي به مین ټایپ اف پروسیسینګ زموږ سره څه دي ارثمټیک پروسیسینګ دی ارثمټیک پروسیسینګ زموږ سره هغه پروسیسینګ دی ډوینګ کیلکولیشن چې په هغه کې موږ ارثمټیک اپریشن چې کوم دی پرفارم کوو لکه پلس minus multiplication division دي د arithmetic operation وو logical processing دي ته وي making decision and comparison چې په هغه کې څه decision مون کولای شو یا comparison لکه for example greater than less than equal to for example 5 is greater than 2 نو دا زموږ سره لاجیکل یو دغه دی دا لیس دین دی دا ایکوال ټو نه دی ته لاجیکل اپریشن وایي بل ډیټا موومنت ډیټا موومنت مطلب دا ټرانسفرینګ ډیټا بټوین میموري اند ريجستر دا زموږ سره هم میموري دا میموریز دي نو په دې کې چې کوم دی ډیټا ټرانسفر موومنت کوي ډیټا دی وزینه بل ځای ته نه دی ته ډیټا موومنت وایي نیکسٹ زموږ سره بل دی آوټپوټ اپریشن output operation هغه ته وایي the result produced by the computer after processing د processing چې کله وشي نو result موږ ته راکړي کنه output موږ ته راکړي نو دغه ته output operation وایي for example the sound produced by the speaker چې کوم sound produce کوي موږ ته راکړي کنه نو دغه ته output operation یا the printer generates output on the paper یا printer چې کوم دی په یو پیپر باندې موږ ته چې کوم دی یو output راکړي کنه د print په شکل کې نو دغه ته output operation وای بل زموږ سره storage operation دی the process of storing data or information for future uses هغه process چې په هغه کې موږ ډیټا سٹور کوو او یا information د future use لپاره چې next future کې زموږ دا ډیټا چې کوم دی موږ په hard disk کې یا په SSD کې سټور کوو future کې زموږ په کارېږي دا ته storage operation وای data storage is referred to as storage or memory لکه data storage مطلب دا دی چې موږ ډیټا سٹور کوو په storage یا په memory کې لکه فار ایگزامپل ریم زموږ سره random access memory ده دا یو temporary memory ده هارد ډیسک دی زموږ سره هارد ډیسک زموږ سره permanent storage device SSD د solid state drive دا زموږ سره permanent نو دا زموږ سره د example storage device دی په دې کې موږ ډیټا سٹور کولی شو د future use لپاره بل زموږ سره بیا د sorry block diagram of processing operation په دې کې دا ګوره ډایګرام په دې کې به تاسو ډیر ښه پوه شئ په دې کې ګوره انپوټ دی انپوټ اپریشن دی په دې کې کیبورډ په ذریعہ موږ انپوټ ټایپینګ وکړو کنه هغه موږ چیرته لاړ شو سی پی یو ته لاړ شو سی پی یو په هغه باندې پروسیسینګ وکړي سی پی یو ګوره دا نه ده چې د دې کمپیوټر سره غټ چې کوم دی هغه یې موږ هغه ته زیات سی پی یو دا غلط دی هغه ته سیستم کیس وي سی پی یو په دې دنه په مدر بورډ باندې دغه نه چیپ نه تاسو کته شي نو دې ته مایکرو پروسیسور یا سی پی یو تاسو ویلې شي صحیح ده نو دا په دې باندې پروسیسینګ ډیټا موږ د کیبورډ په ذریعہ وکړو انپوټ ډیوایس په ذریعہ انپوټ امر کو
سی پی یو په دې باندې پروسیسینګ پې وکړي نو هغه بیا چې کوم دی سټور هم کړي او پرایمري سټوریج کې دغه کې یا مین میموري کې سټوریج وکړي او هغه چې کوم دی بیا آوټپوټ ایز ا کمپیوټر یوزر ته ورکړي په سکرین باندې په مانیټر باندې زموږ سره نو دا زموږ سره بلاک ډایګرام دی د پروسیسینګ اپریشن چې هغه ډیټا څنګه دغه کېږي بیا هغه پروسیسینګ څنګه کېږي هغه بیا سیو کېږي او موږ ته کیبورډ دا پور زیات اپریشن په دې کې پرفارم کېږي لاست نمبر سلاید دی په دې کې یور اساینمنت دا ستاسو اوس اساینمنت دی مونږ به زیات تاسو کتلي تاسو به ټول چې کوم ویورز دي یا کسان دي سټوډنټس دي یا ټیچرز دي نو هغوی ته به دا پته نه وي هغوی به کمپیوټر پیژني استعمال کوي به یې یوز کوي به یې هغه باندې به مختلف ټاسک پرفارم کوي هغوی ته به پته نه وي چې واټ از د ابریویشن اف کمپیوټرز د کمپیوټر ابریویشن څنګه دی لکه موږ وایو چې سی پی یو ابریویشن سنټرل پروسیسینګ یونټ دی یا د ریم ابریویشن رینډم اکسس میموري ده نو دلته موږ ته موږ وایو چې د کمپیوټر ابریویشن څه دی نو ګوره دا ستاسو یو اساینمنت دی یو ټاسک دی ټیل می ان یوټیوب کمنټس ان ټیک ټاک نو دا به تاسو ماته په یوټیوب کمنټس کې وایي زموږ چې کوم چینل دی نیو ماډرن سکل اکیډمي یا تاسو کتی شئ دې تاسو هلته لاړ شئ دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او کمنټس وکړئ په کمنټس کې ماته وایي چې یاره د کمپیوټر او بیا ابریویشن چې کوم دی هغه دا دی هغه څه دی هغه تاسو زده کړئ که چاته یاد وي نو هغه کمنټس وکړئ که چاته یاد نه وي نو هغه په نیټ باندې سرچ کړئ خو کمنټس به ضرور کوئ د یوټیوب په کمنټس کې د ویډیو په کمنټس کې ټیک شو چې کمپیوټر ابریویشن زموږ سره څه دی انشاءالله نیکسټ ټایم کې به زه هم تاسو ته تاسو چې دا لیکچر ګورئ نو بیا به تاسو څه کوئ چې زه به تاسو له کویز یا ټیسټ راکوم نو په هغه کې چې چا ښه پوزیشن اخیستو ښه مارکس اخیستو نو هغه دپاره مونږ بیا ایز ا ګفټ دغه هم ورکوو چې یاره زموږ سره د ټاپ انټرسټډ سټوډنټ دي څوک چې محنت کوي نو انشاءالله هغه ته بیا مونږ د خپل طرف نه یو سمال ګفټ وي که په هر شکل کې نو هغه مونږ هغه ته پرووایډ کوو تھینک یو سو مچ ویډیو به مو خوښه شوي انشاءالله لیکچر یې ټیم باندې ګورئ او د خپلو ملګرو سره مې شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې نیکسټ تاسو چې کوم دی لیکچر په ټیم میلاویږي اوکې تھینک یو سو مچ